بسم الله الرحمن الرحیم. کتاب مبادئ الصرف. روز تاسو بحث دی دغه د مزید فیها صیغو په معانیو کې چې زموږ تاسو وطني کتابو کې خواص الابواب ورته وایي. خواص خو نه دي، ځکه خواص هغه چې دا یو شي کې بل شي کې نه موجود، دا خو مشترک شیان دي، ډېر مشترک دي. نو دا خواص الابواب نه، معانی الابواب المزید فیها. نو افتعال مخکې ولوستی چې د مشارکت و مبالغې و متاوت لپاره کارېږي. اوس افعلال یا افعل، نو دا وهو للمبالغة. دغه افعل یا افعلال باب د مبالغې لپاره دی. والاشتداد، او د فعل پر قوت دلالت کوي چې په قوي توګه دا فعل ترسره شي. وغالبا يكون في الالوان والعيوب، او غالبا دغه باب په رنګونو عیبونو کې کاریږي. دا مبالغې لپاره هم چې کاریږي، او دغه باب ګرسره په رنګونو عیبونو کې کاریږي. فهو يدل على قوة اللون او العيب، نو دی دلالت کوي پر قوت د رنګ یا د عیب. لکه اوس احمر ډیر سور سو، اسود ډیر تور سو، اعوج ډیر کوږ سو، اعور په یوه سترګه ډیر ړوند سو، اشتد عوره د سترګې د یوې سترګې ړوندوالی سخت سو. والاعور هو الذي يرى بعين واحدة فقط. اعور خو هغه ته ویل کېږي چې یوازې په یوه سترګه لیدل کولی شي. دا خلاصو. بل د هغه افعالو څخه چې مزید بحرفین دي، تفعل. ولهذه الصيغة معان كثيرة، دا صيغه ډېرې معنی لري. منها المتاوعة، د هغه جملې څخه متاوعت دی، لکه حتمته فتحتم، دا شی مې سره میده کړي نو سره میده هم سو. نبهته فتنبه، دی می تنبیه کوي، متوجه می کوي نو متوجه هم سو. والاتخاذ، او بل د معنیو څخه اتخاذ، ای ان يتخذ الفاعل مشتق منه مفعولا ثانیا. دلته باید یو قید ورسره چې مفعولا ثانیا، دغه مشتق منه مفعول ثانی جوړ کړي. دلته باید دا ورسره ولیکو. داسې نو معنا دا چې هغه مشتق من الفعل یا ماخذ د فعل فاعل د ځان دپاره مفعول ثاني جوړ کړي. دلته هم د ثاني قید باید ورسره ذکر کړو. بمعنى جعل اصل الفعل مفعولا ثانيا للفاعل، چې د اصل د فعل دویم مفعول جوړ شي د فاعل دپاره. لکه اوس مثال یې وایي توسد، مثلا توسد المسافر ثوبه رداءه، مسافر خپل چادر بالښت جوړ کړي یا د بغل تکیه یې جوړه کړه. اصل توسده باید دغه ته وکارېږي، تر بغل لاندې چې کوي او هغه تر ټیک لاندې چې کوي هغه ته باید مخده وویل شي، د خد څخه جوړ دی. نو هذا فعل اصله من الوساده، دا توسده خو د وساده څخه جوړ شوی دی. وساده څه شي ته ویل کېږي؟ ما یوضع تحت الرأس عند النوم ونحوه، هغه څه چې تر سر لاندې ایښودل کېږي په وخت کې د خوب یا دې ته ورته. فمعنى الفعل توسد يعني جعل الفاعل اصله مفعولا له، فاعل وګرځوي اصل د دغه فعل چې وساده ده، الوساده مفعولا، هغه مفعول جوړ کړي. خو البته دلته دویم مفعول، ځکه اول خو خپله دغه ثوب یا ردا سو. جعل المسافر توسد المسافر الثوب، يعني اتخذ الثوب
وسادة داسې کېږي. الثوب اول مفعول کېږي، وسادة دوم مفعول کېږي. مفعول له یعنی څنګه معنا ای محققا لما یرید. وساده خو هو وساده نه، یعنی ثابتونکی هغه څه چې دی غواړي چې د وسادې کار ځینې واخلي. مثلا فالفاعل قد وضع الوسادة تحت راسه، یعنی دغه وساده تر سر لاندې شو، مفعول شو. ای اتخذ الوساده، وساده ځان ته اصل اتخذ ثوب وسادة داسې کېږي. یوازې یو مفعول خو نه ورته جوړېږي. دغه ځای کې دغه مثال کې د یو څه کوتاهي ځینې شوې ده. وروسته مثال بیا سم راوړی. ومثل ذلك تبنى الرجل زیدا. زید دا سړی زید زوی جوړ کړ. ای اتخذه ابنا. نو ګوره د تبنا اصل خو ابن دی، د تبنا اصل ابن دی. نو دغه رجل دا زید د تبنا اصل جوړ کړي چې ابن دی، یعنی اتخذ زیدا ابنا. نو دغه ماخذ د تبنا چې ابن دی دا مفعول ثانی راغی. صحیح سو. ماخذ د تبنا چې ابن دی دا د اتخذ دپاره دویم مفعول راغی. او اول خو هغه زید سو. اوس هغه زید ضمیر دلته ورته راجع دی. ښه، اوس نو بیا دې تفسیر هم کوي چې دا جعله ابنا پردی زوی خو اصلي زوی نه جوړ، نه جعله کابنه یا کابنه، د زوی په شان یې جوړ کړي. داسې خو نه چې اصلي زوی ځینې جوړ شي. دا دویم مثال واضح دی تر هغه اول مثال. د داسې تشریح لږ ګډوډه کړې ده. نور خو هغه مثال هم نورو کتابو کې هم دغه مثال ذکر کېږي، خو د ده څخه لږ داسې سره ګډوډه شوې. هغه موږ ته چې لږ تشریح ورسره اضافه کړو، بېرته هغه مشکل حل شوی. وإلى جانب المتاوعة والاتخاذ تدل هذه الصيغة على التكلف. وڅنګ ته د متاوعت او د اتخاذ دا صيغه پر تکلف هم دلالت کوي. تکلف څه ته ویل کېږي؟ وهو بذل الفاعل الجهد في حصول الشيء. هغه شندل او صرف کول دي د فاعل د خپل زحمت لره په حصول د یو شي کې. وکأنه دا اوس دوی په جدید عربي کې کاروي، کني اصل دا خو نه غوښتي داسې زحمت پکښې باسي د هغه د حصول په باره کې. کأنه یستطیع فعله بسهولة، لکه ګویا چې دی فعل په اسانۍ سره ترسره کولی شي. وهو صعب علیه، په داسې حال کې چې هغه ورباندې سخت هم دی. نو دی داسې زحمت باسي چې داسې څرګندوي لکه په اسانۍ چې ترسره کولی شي. مثال یې راوړي. فالجبان یخاف کثیرا، بې زړه خو ډېر ویرېږي. لکنه اذا تشجع، چې ځان زړور کړي. وتجلد، او ځان صبر کړي. دا د جلد څخه جوړ دی، صبر ته ویل کېږي. فیمکن ان یقدم کأنه شجاع، نو کېدی شي چې دی داسې اقدام وکړي لکه یو زړور سړی. نو یعنې تشجع ځان یې زړور کړ، تجلد ځان یې صابر کړ. ایو پښتو شاعر هم زړګی صبروم کله صبرېږي، یعنې صبر خو نه کوي خو زه صبروم. فالشجاعة لیست صفة فيه، نو دا زړورتیا په دې کې صفت نه دی. ولكن هو يحاول ان يجعلها كأنها صفة، لیکن دی هلې ځلې کوي، کوشش کوي چې دغه شجاعت داسې جوړ کړي لکه په دې کې چې یو صفت وي. ببذل جهدی فی ذلک، په سبب د شندلو د ده د زحمت یا د صرفولو د ده د زحمت په دغه لاره کې. مثال یې راوړی وایي. جاء فی المثال الخامس، هغه اول کې مثالونه چې موږ ذکر کړل. وایي هلته راغله چې تصبر الوالد لما علم بموت ولده، پلار ځان صبر کړ چې کله د خپل زوی له مرګه خبر شو. نو څه معنا؟ ای ان الوالد من عادته ان لا يصبر اذا مات ولده، یعنی د عادت د پلار څخه دا یي چې دی صبر نسی کولی چې کله اولاد ومري. لکنه بذل جهدا کبیرا، لیکن د ډیر زحمت صرف کړ. لکی یظهر کأنه صابر، د دې دپاره چې دی داسې څرګند سي لکه دی چې صابر وي، ځان یې صابر کړ. دا واو هم دوی د جدید عربي شکل ظاهروي. په پخواني عربي کې ماته داسې نه ښکاري چې دلته واو کړی.
نو بذل الجهد هذا اسمه تکلف، د دې نوم په صرف کې تکلف دی، زحمت ایستل. ومن الصيغ الدالة على التکلف تفعل، د هغه صيغو څخه چې دلالت کوي پر دې کې تفعل دی. نو وایي تفعل تدل على المتابعة، الاتخاذ، التکلف والتجنب ايضا، پر تجنب هم دلالت کوي. دا په اخر کې بیا ورسره اضافه کړه چې بیا تکرار کې زموږ په ذهن کې ښه راشي. ومعنى التجنب، دا تجنب خپله د تفاعل باب دی. وایي یعنی الترک والابتعاد، پرېښودل او ځینې لرې کېدل، ځکه اړخ څخه یې لرې کېدل. تجنب یعنی د جنب څخه لرې کېدل، پښتو کې ډډه ورته وایي. د جنب او د اړخ څخه یا جنب او اړخ یې پرېښودل، د ده یعنی تجنب ترک د اصل. نو دا معنی چې د ده اړخ پرېښودل. بل مثال دی اثمه، معنا د وقع فی الاسم، په ګناه کې واقع شو. تأثمه د ګناه اړخ یې پرېښوی، ځینې لرې سو. ابتعد وترک الشی خوفا من الاسم، لرې سو او یو شی پرېښوی، مثلا مشکوک شی پرېښوی، خوفا من الاسم، د ګناه د ویرې په وجه. نو تأثمه یعنی ترک جنب الاسم وابتعد عنه، د دا ګناه اړخ یې پرېښوی او ځینې لرې سو. بل مثال تهجد، تهجد څه معنی؟ ترک الوجود، دا هغه د تجنب معنا ورکوي. تجنب المأخذ، مأخذ د تهجد خو وجود دی، وجود معنا وهو النوم، خوب معنا لري. نو تهجد معنا ترک الوجود، یعنی تجنب چې وایي ترک المأخذ، مأخذ یعنی وجود النوم ترک. تتجافى جنوبهم عن المضاجع يدعون ربهم خوفا وطمعا ومما رزقناهم ينفقون. بل مثال دی تحرج، تجنب الحرج، د ګناه اړخ یې پرېښود، د ګناه څخه لرې سو. وکذلک قد تدل على الصیروره، او همدارنګه کله کله دلالت کوي پر صیرورت، پر ګرځېدلو باندې. ان د قد چې پر مضارع راسي معنی کله کله، دغه معنی لر کاریږي په دې باب کې. مثلا تذبب العنب، کشمش یا وڅکه جوړ سو، د انګور، انګور وڅکه جوړ سو. صار زبیبا، کشمش جوړ سو. کشمش خو فارسی دی، په پښتو کې وڅکه ورته وایي. ښه، نو دلته اوس دغه تذببه د تفاعل باب دی، یعنی دغه د تذببه اصل جوړ، دا عنب د تذببه اصل چې زبیب دی هغه جوړ سو. بل مثال تکلله، مثلا تکلل السحاب، دا وریځ د هغه پاچاهي خولۍ په شان باندې جوړه سو. نو سار اکلیلا، دا وریځ پاچاهي خولۍ د سره تاو سو. اکلیل هغه پاچاهي خولۍ ته وایي. وعلى الاعتقاد، او پر اعتقاد و باور هم دلالت کوي. دا تصور شی على انه صفة فی، تصور د یو شي چې دغه ماخذ د دې فعل په دې کې یو صفت دی. دا البته پر اعتقاد د فاعل دلالت کوي. ځینې وایي پر اعتقاد د فاعل د مفعول په اړه دلالت کوي، د مفعول په اړه دی دا اعتقاد لري. هغه بیا لکه اوس مثال په توګه استحسنته، دی می حسن وګڼئ، یعنی هغه بیا د مفعول می حسن وګڼئ، هلته بیا داسې معنا کوي. دلته اوس خپله د فاعل د ځان په اړه دا باور کوي. مثال دی تکبر، ظن او اعتقد نفسه کبیرة، خپل ځان یې لوی وګڼئ. دا نفس په دغه ځایو کې زما په نظر مؤنث نه کوي، ځکه د خپل ځان په معنا دی. هغه نفس چې د هغه غوښتنې په معنا یې هلته، د ځاني غوښتنې په معنا چې هلته مؤنث کارېږي، دلته خو د ځان د تاکید دپاره دی. دلته فکر نه کوم چې مؤنث وکارېږي، خو ده بیا هم مؤنث کارولی دی. خپل ځان یې لوی وګڼه. ومثله تعالی، خپل ځان یې لوړ وګڼه. فصيغة تفعل تدل على المطاوعة والتكلف والاعتقاد والصيرورة والاتخاذ والتجنب أيضا. پر شپږو معناو دلالت کوي. مطاوعت، تکلف، اعتقاد، صیرورت، اتخاذ او همدارنګه تجنب، یعنی ډډه کول، ځینې لرې کېدل. پنځم
تفاعل تفاعل باب دی وهي تدل على المشارکه دا پر دوه اړخیزه ګډون دلالت کوي لکه اوس تقاتل سره وجنګېدل تخاصم دعوا او خصومت سره وکړ او التدرج یا پر تدرج دلالت تدرج څه معنی حصول الفعل شيئا فشيئا د یو فعل حاصلېدل لږ لږ او په دوامداره توګه مثل تزاید ورو ورو زیات شو تنام ورو ورو نمو نشو دا د زیاتوالي معنی کوي نمو وکړ توارد ورو ورو دغسې وارد شو دا یعنی د دوامداره شي دپاره ویل کېږي مثلا توارد القوم قوم دغسې ورو ورو سره وارد تکاثر الضیوف ورو ورو میلمانه زیات شو اول متاوعت یا پر متاوعت دلالت کوي متاوعت څه معنی قبول اثر الفعل د یو فعل اثر قبلول مثل تباعد مثلا باعدته فتباعد ما دی لرې کړي نو لرې هم سو بل معنی د تظاهر تظاهر څه معنی الظهور على هيئة تخالف الحقیقت پر یو داسې هیئت ظاهرېدل چې د حقیقت خلاف وي مثل تمارضه ځان یې مریض وښودی ځان یې مریض واچوئ موږ ورته داسې وایي ځان یې مریض وښودی ای اظهر انه مریض وليس بمریض یعنی داسې څرګنده کړه چې دی ناروغ دی په داسې حال کې چې ناروغ نه وي وفي الحديث لا تمارضوا فتمرضوا وای ځان ناروغ مه ښیاست بیا به نو ناروغ سي دا د نحوي مثال دپاره خو ښه دی خو ثابت حدیث نه دی ابن ابي حاتم رازي عبدالرحمن ابن ابي حاتم رازي چې کتاب لري په نامه ده تقدمة الجرح والتعديل یا الجرح والتعديل د پلار هم غټ محدث دی ابو حاتم رازي ابو حاتم رازي او ابو زرعي رازي دا مشهور جرح والتعديل امامان دي نو دی بیا د خپل پلار څخه نقلي د دغه حدیث په اړه وایي هغه ویل چې دا منکر حدیث دی امام ذهبي هم په میزان الاعتدال کې په دې اړه نقل کړي وایي محمد ابن سلیمان الصنعاني په سند کې دی او هغه مجهول دی او دغه حدیث هم د منکراتو څخه دی نو خبره کېدای صحیح وي خو حدیث نه دی او دا هم یاد لرئ چې هره صحیح خبره حدیث نه وي اوس ګوره 2 ضرب 2 مساوي د 4 دا بالکل سل په سلو کې صحیح خبره ده خو حدیث نه دی داسې نشي ویلی چې قال رسول الله صلی الله علیه وسلم اثنان ضرب اثنين يساوي 4 صحیح خبره ده خو حدیث نشو ورته ویلی ثالثا المزيد بثلاثه احرف یعنی موږ ته اوسه پورې مزید بحرفین ویل اوس مزید بثلاثه احرف وهو غالبا للمبالغه او دغه زیادت د درو حروف غالبا د مبالغې دپاره دا غیر غالب بیا هغه استفعله دی چې هغه د مبالغې پرته د نورو معنیو دپاره کاریږي د مبالغې مثالونه د دغه مختلف ابوابو دپاره لکه اعشوشبه چې د اف او اله باب دی په معنا د څه دی مثلا اعشوشب المکان کثر عشبه شنه واښه یې ډېر سو اسواد الليل اشتد سواده دا شپې توروالی ډېر سو وزنه افعال یعنی دا 3 حروف کې زیات دي حمزه او 2 الف او 1 لام حمزه او الف او 1 لام اجلوز البعير يعني اسرع في سيره وش په خپل تلو کې تلوار وکړي وزنه افعول لكن صيغه استفعال يعني د مزید بثلاثه احرف لمن څخه دغه د استفعال صيغه چې ده دا یو ځانګړنه لري صيغه استفعال خاصه تدل على الطلب والسؤال دا پر طلب او سؤال باندې دلالت کوي طلب پر غوښتنې باندې مثل استغفر طلب المغفره مغفرت وغوښتي وكذلك تدل على السيرورة او پر ګرځېدلو د یو حالت څخه بل حالت پر دې دلالت کوي لکه استحجر الطين یعنی دغه طین یا دا خټه له یو حالت څخه بل حالت ته وګرځېده د طین له حالت څخه د حجر د ډبرې حالت ته واوښتل ای صار حجرا او دارنګه استنوق الجمل نر اوښ چې ځینې خلک لوک ورته وایي دا لوک اوښه سوه یعنی لوک اوښه وګرځېدلی نو څه معنی ساره مثل الناقتې
یعنی په حقیقتا خو اوښه نه شو، د اوښې په شان شو. و احیانا تدل على الاعتقاد، او کله کله بیا پر اعتقاد دلالت کوي، باور باندې. اعتقاد صفت شی، اعتقاد د صفت د یو شي چې هغه ماخذ د فعل دی، په دا مفعول کې دی باور کوي، دا د مفعول لپاره، یعنی فاعل د مفعول په اړه دا اعتقاد کوي. مثل استحسن الاستاذ التلمیذ، استاد د شاګرد ښه وګڼي، نو دا یعنی د اعتقاد معنا لري. ای عده حسنا، د ښه وګڼي. استصوب، مثلا استصوب الطالب المسأله، دا طالب دا مسأله ښه وګڼل، صواب یې وګڼل، حق یې وګڼل. استعذب، مثلا استعذب المسافر الماء، مسافر دا اوبه خوږې وګڼلې. اعتقده عذبا، دا خوږې وګڼلې. الماء زموږ په پښتو کې مؤنث دی، په عربي کې نه دی مؤنث. دا نور به بیا انشاءالله بېله قاعده پر دا یو بل درس کېدلی شي.